بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوی درس ته. تاسو کله چې پاورپوینټ خلاصوئ تاسو ټکسټ باکس راځي. غواړم چې د دې آپشن هم نن تاسو ته تشریح کړم. تاسو کله چې خط لیکئ د خط ټکسټ باکس سره ځان برابروي. تاسو راشئ دلته راشئ. بل تاسو دلته وینئ چې کله چې تاسو خط لیکئ خط خپل ځان کوچنی کوي. کله چې ډو ناټ ټوپیټ انتخاب کړئ خط له چوکاټ څخه وځي، او کله چې ریسایز د شپ دا شپ خپل ځان سره برابروي. بل دا نور حالتونه دي دا تاسو سره بلد یې په کوم شکل کې وي خط. بل له چپه څومره فاصله ولري، له لاسه څومره فاصله ولري. یو رب ټکسټ شپ ده. کله چې تاسو په یو لاین کې خط لیکئ، صحیح زه خط لیکم په یو لاین کې، تاسو کله چې اوس رب ټکسټ شپ ده دا په شپ کې برابري له شپ نه وځي. که دا لرې کړئ خط به مو له شپ څخه وځي. بل کالمز دي. که غواړئ چې خط زیات وي او کالمو یې تقسیم کړئ، راشئ دوه کالمو اندازه ورکړئ او فاصله ورکړئ چې د یو کالم ترمنځ څومره فاصله وي، اوکې ووهئ. دا به په کالمو تقسیم شي. بل انزرټ کې د پیکچر برخه ده. تاسو کولی شئ چې په خپل سلایډو کې عکسونه هم ځای په ځای کړئ. زه راځم له دې ځای څخه یو عکس انتخابوم. دا عکس ما انتخاب کړو. دلته په فارمت یې راځي. په فارمت کې تاسو ریموو بیکګراوند ده. دلته لیکلي مارک ایریاز ټو کیپ. کوم ځایونه غواړئ چې په عکس کې راشي شفټ ونیسئ، هماغه ځای انتخاب کړئ. کوم ځایونه چې تاسو غواړئ په عکس کې راشي. بل مارک ایریاز ټو ریموو. کوم ځایونه غواړئ چې پاک شي، هماغه شفټ ونیسئ، یو ځای انتخاب کړئ. هماغه ځای به دومره ځای چې انتخاب شي دا به په سرچ کې نه راځي، پاکېږي به. ډیلیټ مارکس. دلته بعضې وخت علامې راځي. غواړئ چې هغه علامې پاک شي. که غواړئ چې دا کار ترسره شي کیپ ووهئ. که غواړئ چې دا کار له منځه ولاړ شي ډسچارج ووهئ. زه ایر کیپ وهم. تاسو وینئ چې بیکګراوند له منځه ولاړ. زه بیرته کنټرول زیډ وهم، شکل بیرته پیدا شو. عکس اوس به نور فارمتو ته راشو. کریکشن په واسطه باندې تاسو نور رنګونه حالتونه ورکولی شئ. د کالر په واسطه رنګونه دي چې تاسو ورکولی شئ. بل په کالر کې نور موضوعګانې اسانه دي، نور رنګونه ورکول کېږي. یو سیټ ټرانسپرنټ بیکګراوند ده. یو داسې یو رنګ انتخابوئ چې د هغه عکس څخه د شا یې هم معلومه شي، ټرانسپرنسي پیدا شي، لکه شفافیت، لکه شیشه داسې یو حالت رامنځته شي. دا تور ده. زه راځم دلته تور رنګ انتخابوم. تاسو وینئ چې په تور رنګ کې یو شفافیت پیدا شو. که تاسو وینئ چې د دې څخه بیکګراوند ته هم معلومیږي. په دې عکس مې ځکه معلوم نه کړو دلته ډېر زیات رنګونه دي. بل ارتستیک ده. تاسو غواړئ چې مخکیني عکسو په شکل یې دا تبدیل کړئ، بیا دلته ارتستیک ووهئ. کمپریس ده. غواړئ چې د عکس اندازه کمه کړئ. که نور عکسونه لرئ په هغه هم عملی شي، که ته نه په دغه عکس عملی شي. که غواړئ نه په دغه عکس عملی شي دا انتخاب کړئ. کراپټډ ایریا په عکس ورڅخه دا بیا دلته لولو. بل غواړئ چې کیفیت یې څومره وي، ایچ ډي وي، د پرنټ لپاره وي، د انټرنیټ لپاره وي، د ایمیل لپاره وي. یو حالت یې انتخاب کړئ. کله چې عکس ایچ ډي وي بیا دا حالتونه فعاله کېږي. که تاسو وایئ چې عکس ایچ ډي نه وي بیا دا نه فعاله کېږي. زه راځم فقط د دې ډاکومنټ لپاره انتخابوم. تاسو وینئ چې د اندازه او کیفیت اندازه یې کمیږي. هماغه سایز سیده نیسي، هماغه اندازه ورڅخه کمیږي. بل چینج پیکچر ده. غواړئ چې عکس بدل کړئ، له انټرنیټ یې داخلئ دا ووهئ. که غواړئ چې خپل کمپیوټر راواخلئ دا ووهئ. راشئ عکس پیدا کړئ، دا عکس بدلېږي. بل ته ریسیټ پیکچر ده. غواړئ چې کوم تغییرات چې په عکس کې راوستي هغه بیرته له منځه ولاړ شي دا ووهئ. که غواړئ چې سایز هم کمپریس کړی وي، کوچنی کړی وي، هغه هم له منځه ولاړ شي بیا دا ووهئ. بل دلته نور حالتونه هم دي. تاسو یو چوکاټ ورته انتخاب کړئ. زه به دا ورته انتخاب کړم. بل بوردرز یې دي. دغه لاینونه چې وینئ دا بوردرز دي. غواړئ چې هغه ته یو رنګ ورکړئ، افیکټ ورکړئ. کوم افیکټ چې مو خوښه وي هماغه یې پیدا کړئ او انتخاب یې کړئ. زه راځم دلته یو 3D افیکټ ورکوم. د 3D روټیشن به ورکړو. یو حالت فقط انتخاب کړئ. دلته پیکچر لیاوټ ده. تاسو غواړئ چې د عکس سره خط هم اضافه کړئ، نور معلومات هم اضافه کړئ. راشئ دلته نور معلومات اضافه کولی شئ. چې دلته نور معلومات هم راځي دا بیا په سمارټ آرټ کې لولو. بل برینګ فارورډ بیکورډ. دا موضوعګان مو ټولې لوستې وې. په کله چې څو شیان ولرئ بیا دا موضوعګانې تاسو لپاره کار کوي. غواړئ چې اندازه یې کمه زیاته کړئ دلته راشئ. که غواړئ چې بریک زیات کړئ هر څه چې کوئ تاسو کولی شئ چې هغه معلومات پکې تغییرات راولئ. بل مهم موضوع دا ده چې تاسو کولی شئ چې دلته نور تغییرات هم راولئ.
غواړي چې رنګ د شپ لپاره دی لاین یې ور بدل کړئ دا هم د شپ لپاره دی صحیح ده را به شو دلته شاډو د سوری ورکوئ صحیح ده اول د شاډو سایز ده را به شم د ترانسپرنسي دا خبرې به ټول په ریفلیکشن کې تشریح کوم تاسو غواړئ چې عکس ته ریفلیکشن ورکړئ عکس اندازه به کوچنی کړم زه به اوس دلته ریفلیکشن ورکړم یو انعکاسي حالت به ورکړم دلته تاسو ووینئ چې زه به راشم دلته ریفلیکشن ته ریفلیکشن سایز به اول زیات کړم تاسو دلته وینئ چې د لپاره یو هماغسې ریفلیکشن جوړ شو کله چې غواړئ ترانسپرنسي ورکړئ که ترانسپرنسي صفر وي کمه وي عکس خپل اصلي حالت کې هماغه حالت کې انعکاس کېږي لکه عینې کې څوک ګوري که دا 100% کوي دا به مکمل شفاف شي لکه شیشه به داسې شي که دا نیم انتخاب کړئ د دې لاندې څه شی وي هغه به ورڅخه معلومیږي بل بلر داسې یو حالت ده چې عکس معلومیږي پوهېدل کېږي خو سم دقیق نه معلومیږي تاسو په عکسو کې هم دا لیدلی بل ډسټنس داسې چې څومره فاصله ورسره ولوي د اصلي عکس سره او د سوري ترمنځ څومره فاصله وي دا اپشنونه په نورو برخو کې هم شته دا ویډیو دومره بس ده له توجه